بیا هم په خیر راغلی. آیا د کورسونو لپاره باید زه کیرون ته فیس ورکړم یا کایرون ته فیس ورکړم؟ کایرون چې ده په وړیا ډول تاسو ته زده کړې درکوي. ځینې کورسونه خپله د کایرون نه دي، هغه د ایکسټرنل پرووایډرز په نوم باندې یا پارټنر لري چې د هغې نه دوی کورسونه اخلي یا هغوی سره قرارداد کړی دی چې لکه کورسیرا نوم به مو اورېدلی وي چې دوی هم کورسونه جوړوي او لوستونه یا آنلاین پوهنتون غوندې داسې یو ځای ده چې تاسو کولی شئ هلته زده کړه پکې وکوئ، خو ډیری وخت دا وړیا نه دي. نو که چیرې تاسو د کایرون له لارې نه دوی سره ځان راجستر کړئ، هغه چې وړیا کورسونه نه دي هغه هم تاسو کولی شئ په وړیا ډول باندې ترلاسه کړئ. کله چې تاسو کیرون سره راجستر کوئ ځان، پس له هغې نه کایرون تاسو ته یو ایمیل ادرس درکوي یا برېښنالیک تاسو ته جوړوي چې @students ټکی کیرون ټکی NGO په نوم باندې یادیږي، یعنی پای دا رقم وي، یا په هغه پلیټفارمونو کې کاروئ چې هغوی کورسونه جوړوي، نو تاسو ته به هغه کورسونه هم په وړیا ډول درکول کیږي. څنګه کولی شم کایرون کمپوس ته یا د زده کړو لپاره زه خپله نوملیکنه وکوم؟ دا به په بلې ویډیو کې سره وګورو.